د محمد نبی بې رحمه لوبې کینټ لوبډلې ته بریا ورکړه. سلام او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د انګلستان په ستر لیګ ویټالټي بلاس سیالیو کې تیر شپه د محمد نبی د شپږیزو او څلوریزو پر مټ کینټ لوبډلې په 9 وکټو سوري لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغې سیالۍ په چا د محمد نبی اړوند کینټ لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. دا لوبه د باران له امله له 10 اورونو څخه یوازې 7 اورونو ته راښکته شوه چې په دې سیالۍ کې سوري لوبډلې د 55 منډو هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو کینټ لوبډلې ته وټاکه. د سوري لوبډلې لپاره په توپوهنه کې یوازې لوبډل مشر ارون فینچ په 20 توپونو باندې 30 چټکې منډې جوړې کړې چې په هدف کې ښه رول ولوباوه. د کینټ لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې محمد نبی او ایډم میلانی یو لوبغاړي وسوځوه. دغه راس ویجوین هم 2 لوبغاړي له مخې پورته کړل. د سوري لوبډلې له لورې ټاکل شوي د 55 منډو هدف د کینټ لوبډلې په 4م اور کې د محمد نبی د شپږیزو او څلوریزو پر مټ پوره کړ او په 9 وکټو یې سوري لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کینټ لوبډلې لپاره تر ټولو ښه توپوهنه افغان لوبغاړي محمد نبی ترسره کړه. نوموړي په 12 توپونو باندې 43 ناسوځېدلې چټکې منډې جوړې کړې چې پکې 15 شپږیزې او 2 څلوریزې هم شاملې وې. د سوري لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې یوازې عمران طاهر یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. نورو توپ اچوونکو د سوري لوبډلې لپاره کوم لوبغاړی ونه سوځاوه. دا سیالۍ د کینټ لوبډلې په 9 وکټو وګټله چې د لوبې غوره لوبغاړی هم محمد نبی ونومول شو. نوموړي د 15 شپږیزو د وهلو ترڅنګ په توپ اچونه کې یو لوبغاړی هم وسوځولی و. کینټ لوبډلې د دې سیالۍ په ګټلو سره په خپل ګروپ کې لومړی مقام خپل کړ. دغه راس په ټوله کې د کینټ لوبډلې دا 4مه بریا وه چې په ویټالټي بلاس سیالیو کې ترسره کوي. نو مینا هم مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله پامان.